زموږ مهربان رب چیرته دی؟ خپله یې ځواب درته وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وای ای پیغمبره کله چې ستانه یا دوی ته پوښتنه پیدا کیږي چې زما رب چیرته دی، نو دوی ته ووایه چې تاسې ته ډیر نږدې دی. که دوی چیرته زما بلنه کوي یا ما غواړي دعا وکړي او ما ځان ته وروبولي، نو زه د دوی دعا اورم او هر څوک چې هر څه غواړي هغه ورکوم. نو دوی ته هم ښایي چې زما بلنه ومني، کیدای شي چې ایمان راوړي په دې کار باندې او ایمانونه قوي شي. الله پاک چې دومره لوی ځواک، قدرت او هر څه لري، تا ته وایي چې تا ته ښایي زما بلنه ومنه. له تا غواړي چې بلنه یې ومنه، درته وایي چې زه خو آماده یم، هر څه ستا په ګټه سره خو منه، ته هم زما بلنه ومنه. پوهېږې الله تعالی څومره تا ته نږدې دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. دا انسان موږ پیدا کړی دی او د زړه په وسوسو پوهېږو او موږ دته د دې شارک نه هم نږدې یو. نو خپل خالق ته رجوع وکړه، هر څه چې غواړي درکوي. د هغه په خزانو کې تا ته د یو څه په درکولو هیڅ کمی نه راځي. د انسانانو بې پروا شه او خپل خالق ته رجوع وکړه. که د تمه د بنده له دره پرېکړه، پادشاهي د مبارک شه که ګدایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.